په ستن پورې تړلی وم خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او ستا د صحابه کرامو اعمال څنګه دي. موږ خو څه لیدلي نه وو، موږ خو د اسلام نه ناخبر وو. دا خو ما هر څه په دې جومات کې په خپلو سترګو ولیدل. هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نه متاثر شو. د الله پاک پیغمبر ما درته کنزل کړي دي، ما په بد نوم یاد کړی. عزتمنو مسلمانانو ورونو، ستاسو د قیمتي وخت چې ډېر زه خراب ومنه. د ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که ما ته ته میلاو شوی ما ستا مرګ خپل فخر محسوسوم، ما خپل فخر ګڼو. خو د الله پاک پیغمبر ستا د سر دشمن وم، تا ته مې کنزل کړي وو. 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کو، ما ترې انکار وکړو. بیا دې معاف کړم چې زه کور ته ځم، بیا دې معاف کړم چې کور ته ځه. د الله پاک پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کېدی شي، د بل چا نشي کېدی. د دې نه یو مسله دا معلومه شوه چې کله انسان مسلمانېږي، اسلام راوړي، د هغې نه اول غسل کول دا څه دي؟ مستحب طریقه. دې وجه نه دی لاړه اخوا صحرا ته څه وکړو؟ غسل یې وکړو. بهرحال دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه وو. دا اخلاق د نبی علیه السلام د یو مسلمان سره نه وګورئ. دا ثمامه په دې ټیم کې مسلمان نه و، دا کافر و. عام کافر هم نه و، د نبی علیه السلام بدترین دشمن و. هغه دشمن و چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې کنځلې کولې، نبی علیه السلام به په بدو خبرو یادو. هغه دشمن چې نبی علیه الصلاة والسلام له راغی، نبی علیه السلام پې وس هم بر دی، وس یې پې هم بر دی. خو نبی علیه السلام ورته بیا وایي ځه ما معاف کړي. نن دا اخلاق د کافر سره پرېږده، موږ د خپل مسلمان سره نشو کولی. هغه مسلمان پرېږده، په کور کې د خپل رور سره نشو کولی. رور چې رور ته خبره کوي ته به چې په مخ د ځمکه چېرته بدترین دشمن د ده دا رور دی. داسې ده که نه ده؟ په کور کې چې رور ته خبره کوي که نه، داسې ناکاره خبره ورته کوي چې ته به په مخ د ځمکه د ده نه علاوه بل دشمن څوک نشته دی چېرته. غټ دشمني دا دی چې تپوس یې وکړي دا خو سکرونه دي، دا خو د یو مور او پلار نه پیدا دي. او دې خبرو ته یې وګوره، ته به وایي چې درته دا د یو بل د وینو تږي دي. دا موږ په اخلاقو کې دې حد ته رسېدلي یو، اخلاقو کې دې حد ته رسېدلي یو. بیا د ګاونډي سره خبرې کول، د سړي نه تپوس وکړي نو هغه به ته د ګاونډي په بدو باندې نه مړېږي. دا ولې څه وجه ده؟ دا ټوله وجه دا چې موږ د اسلام نه ناخبر یو. موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو مبارکو فتح نشته دی. تاسو به هغه مشهوره واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام اورېدلي. نبی علیه الصلاة والسلام د یو غزا نه را روان و، غرمه ټیم شو، صحابه کرام ستړي دي، نبی علیه الصلاة والسلام هم ستړی شو. صحابه کرامو ته وفرمایل ځای لکه ارام وکړئ چې لږ دمه شو، دا غرمه لږ کم شي، بیا به ځو. ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي ستورو ته لاړو، یو ځای وده شو، بل ځای وده شو، ځای په ځای باندې. نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و، هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاس سترګې ورلې، وده شو. په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی، سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته. وایي راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده، دا خو غټه موکه ده. راغې د نبی علیه الصلاة والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته.